عزیزانو زما خدای گواه دی چې زه دې قوم نه مایوس یم. زړه مې نه غواړي چې دې خلکو ته جلسه وکړم یا ورته تقریر وکړم. زړه مې نه دا 8 ورځې وشوې چې دې قوم زما متعلق سال جوړ کړي. یو به یو ته غوږ ورنږدې کی خبر نه بجلیګر ملا خو ډزې وشو، بل به بل غوږ ته نږدې کی، بل به بل غوږ ته نږدې کی. کلی دي چې ډېرې دي چې بنو دی چې میران شاه دی، پاړه چنار، قطر دی، دوبۍ ده، هالند دی، دوحه ده، ریاض دی، جده ده، ټلیفونونه دا چا وکړه؟ دا پراپیګنډا چا وکړه؟ سیکان راله د پټیالې، هندوان راله د دلی، انګریزان راله د یورپ، او کنه دغه خلقو وکړه چې دا ګریم پریخي دي، منځونه هم کوي، تسبیح مړی، مسلمانان هم ځان ته وایي. دیو ولې په بجلیګر مولا ولې ډز وشو؟ څه چلې کړی؟ سړی وجلې. وی هغه مولانا عارف الحسیني چې قتل شوی دی شیعاګانو په ده ډز. عارف الحسیني چې چا قتل کړی دی خو شیعو تم معلوم دی، حکومت تم معلوم دی. صدر ضیاءالحق صاحب چې چا قتل کړو دنیا ته به 2-3 ورځو کې پته ولګي چې چا کړی کنه جی. اوس که موجوده حکومت کې ایمان وی او غیرت پکې وي نو د ضیاء او د عارف الحسیني قاتلان دي برملا میدان ته راوباسي او چرماری دي کې چې دنیا ته پته وي کنه جی. بجلیګر مولا یا دغه مرګري اهل سنت والجماعت ورسره دي بدنامول سپاه صحابه والا. ما وی اخواله کاندي د صحابه په نوم باندې مرګري شوی دي. اوس کلیر کټ پتا ولګیدا چې دې کې د سنیت سپاهیت ایس لاس نشتا. دا چې چا کړی دی دوی ته معلوم دی. بجلیګر مولا د چا مړه مړه ګډه نه ده پاسولې په هغه به ډز ولې څوک کوي؟ یو سړی به پې ډز کوي چې د چا ښځې او لوڼې بربنډې ګرځي. دا رسوا او شرمېدلي او والله کې پرېږدم ڈس سے توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ 2 عالم سے خفا میرے لیے ہے. کیا ڈر ہے اگر ساری خدائی ہو مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے. کیا ڈر ہے اگر ساری خدائی ہو مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے. یو خدای مرګره لرم د ټوله خدای پروا نه لرم. تاسو پوه شئ په خبره باندې؟ ما ټول عمر د خدای په باور تیر کړی، ټول عمر، او دینه بعد مم د خدای اسره او د خدای باور ده. زما خدای چې زما په تندي کې څه لیکلي اب ما ترارس. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. چرته کې چې ای تاسو مرګ به ضرور رسی، یدرککم الموت، مرګ به تاسو بیا مومي. ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کپا محکم برجونو کې ناست یی التبم د مرګ نه خلاص نش. تاسو وګورئ فوجی جهاز د ملک لویا سرمایه پکې ناستا، حفاظت فوج کئی، لیکن داجل فرشتے چې کوم ځای کې ورته ولاړې وي
द फौज हिफाजत बच कड़े शो खबर कवाए परुन में यो फौजी ता हुए मावे कर कर डेर मकावे तासो दा मवाए च तासो जमुंग पसर दे मुल्क शपे तेरा हुए कम फौज च खपल सदर बच नकड़े शो फौज बमुंग से बच कम फौज च द खपल सदर हिफाजत नकड़े शो अब जमुंग से हिफाजत जमुंग हिफाजत हम खुदाए बकई द मुल्क हिफाजत हम खुदाए बकई अजीजानो दा जमुंग मुल्क दे दा जमुंग वतन दे मौजूदा वक्त के माशिया ताबल और अजोए चे फिक्र हो कहे दा से आजाबून अस्तासो पसर वलाड़ दी कयो तरफ तदरुस अजाब दे बल तरफ तद इंडिया आजाब दे बल तरफ तद अमरीके आजाब दे कदा मल्क नो न बत शिया शिया पाती के गया न बज सुनी सुनी पाती बलदा चिस्ताओ जमा मंस के जगड़ा द डंडे मारा है न दा स्ताओ जमा मंस के जगड़ा द कोतक मारा है न दा स्ताओ जमा मंस के जगड़ा द परजोन न दा स्ताओ जमा मंस के जगड़ा अगद दलाइल ठीक है जी तो है अबू बकर उमर उस्मान ज्यादा करे हजरत अली सरा च खिलाफत द अली हको अबू बकर वागस्तो मावे वारा आशिका रा मजहबो मिल्लत जुदा उलमाओ न माफी वाड़ काबू जहल चिद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह लोई दुश्मनो दासी दुश्मनो चिद कसाब नबेस खालरी रावड़ा औ द बैतुल्लाह पख्वा के बेद रसूलुल्लाह पमलाचो द पैगंबर द कत्ल साजिशुना बदा अबू जहल पकूर के गेद हजरत उमर चा तैयार करे द जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह द सर प्रे कोल द पार दुश्मन अव्वल द सरदार कौले ब्या माफी गौड़म च आशिकारा मजहबो मिल्लत जुदास कमा अबू जहल उस चरता उलिद नुजमाद पुखदे कसम हुई जबदा अबू जहल स्तरगे सपवमा वले चिपदे स्तरगुई जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह लिदले यजीद तस्वार से चोए कमा यजीद लिदे जबद यजीद हम स्तरगे सपवम जका चिपदे स्तरगुई इमाम हुसैन लिदले वले कमकली मा खुदरतवी ची यो यो दा लालोलु ये दासे पकोड़ा गदम और के मकश में दरतनी वले राशिदा सरबा के मा और के मा स्पोत आचो स्पोत पर बनी आदम है मना वली पाए सग बोसी द मजनू खल्क गुफ्ता आजिबूद पाए सग बोसी द मजनू खल्क गुफ्ता आजिबूद गुफ्त गाहे गाहे दर कू है लैला रफ्तबूद मजनून स्पेरा निवले दे और द स्पीख पे सपाई लग्या दाद सके द स्पीख पे सपे स्पे दे मुर्दार दे वह शक पकी निश्ता जिस पे दे मुर्दार दे खुख पेज का सपौमा गुफ्त गाहे गाहे दर कूहे लैला रफ्तबू दस पैबा
کله کله د لیلا په کوڅه کې ګرځېدل، نو د دې سپي خپو سره د لیلا د کوڅې خاورې لګېدلې دي، نو زه یې خپې ځکه څپوم چې د لیلا د کوڅې خاورې زما خولې له راشي. دا د عشق مقام دی. ماما تاسو په عشق څه پوهېږي؟ ګیره مه راکاږه. تاسو په څه پوهېږئ؟ دا خلکو ته ګوره پیمان یې ووایئ تاسو. بیله خبره ده چې تاسو غونډس کې یې او مونږ هم بالران یو. مولا بالر دی او عوام غونډس کړ چې هر طرف ته یې ولي په ډب یې نه یایي او نه یې په ډنګ یایي. مونږ څه پوهېږو؟ عشق یو نری غوندې درد دی چې په دې ځای کې پیدا شي. دغه ځای چې په چا مین نو د هغه کور به وي، آب پکې اوسېږي، بل څوک به پکې نه پرېږدي، بل څوک به نه پرېږدي. مولانا روم وی بخدا کسی نہ امرا بشگا فجال برول کل، بخدا کسی نہ امرا بشگا فجال برول کل، کہ درون خانے تو دیگر چیکار دارد. پا خدا قسم سینه می وشلا و زړه می بهر راو باسا، زړه می بیا سیری کا، دننه می د زړه په نقطه کې وګوره. اے الله زما زړه خو ستا کور دی، نو ستا په کور کې د بل چا څه کار دی چې دننه راشي؟ د چا زړه چې د خدای کور نو د هغه بیړي تباه ده او غرق دی، د هغه کور روان دی چې د چا زړه د خدای کور نو، چې د چا زړه د جناب محمد رسول الله کور. څنګه کور دی؟ نہ وضو جانتا ہوں نہ نماز آتا ہے، سجدہ کر لیتا ہوں جب سامنے آتے ہو. خپل معشوقې ته وایي چې اودس مودس نه پوهېږي، اودسونو نه پوهېږي او نه په مونځ پوهېږي، خو چې ته را مخامخ شې سجده درته وکړه. ملا ناست کافر غیر اللہ تا سجدہ خو کفر مرتد. یہ سجدہ اگر ان کو روا نہیں، یوں سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو. یہ سجدہ اگر ان کو روا نہیں، یوں سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو. آخر کے وہی کانٹا میرے جگر کو لگا ہے تیرے غم کا، کانٹا میرے جگر کو لگا ہے تیرے غم کا، یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو. تاسو خیال عشق دا عزیزانو، عشق مونږ پوهېږو نه، محبت مونږ پوهېږو. ما یو شیعه دی زما اشنا دی، ما ویل لکه خبره واوره، خدای په راستی چې نه ته شیعه شیعه او نه زه سني سني یم. وایي چې ولې؟ مال مونږ دواړه شیخیلان یو، په پردو واده تمبلونه غږو. شیعه شیعان علی راشه کنه، زه درته وښیم هغه درد چې کوم درد د علي او د هغه د ملګرو پړه کې و د جناب محمد رسول الله متعلق. دی خو وګوره علي زه هجرت کوم مدینې ته،
یم د ټولې مکی دشمندار د ټولې مکی زما کټ کې به د شپې څوک سملی دشمندار سړی کټ کې به سملی خبره کوي ازما آشنا ده نن مې ولید مالک اخکار نه ودا سورزه ځاله ګوله غوندې وای چې په بجلیګر مولا چاډس کړه ده زه درتله مانه چې رښتیا په څوک ډس کې زو نه لګم دیکھو گرے علی سردار کونین ورتوائی اے علی زخب بیگال ازم مدینے تا ہجرت کوما ابو بکر بمرا سرائی زما تالاشی بالی خلق برا پسی گرزی زما کٹ کی بسوک سملی حضرت علی ورتو فرمایا یا رسول اللہ ستا کٹ کے بز پروتے ما زما کٹ کے خبت پروتے زگورے د ټول مکی دشمندارم و یا رسول اللہ کاش چاگا ورس خدای راولی چکم غشو تورا پتا چلی گی چی پاگے زما اور میگ غش او تبچ عشق دیتا ہوئی عشق دیتا وائی پا جنگ احد کے دا سردار کونین غاخ مبارک شہید کی ویسے قرنی پغرونو کی اسی کی چیلائی گڑی ساتھ لی دی چاورتاویت چی پی مینی داغا خویو غاخ مات شوید دامبور راواغستا دزان نیو غاخ ہوئیست بیائی ہوئی چاسے نا چی زماد محبوب پاس غاخ ماتی او مالان لیویست نو پاس نیویست بیائی ہوئی چاسے نا چا دا جام نیوی مادا آویست نو دا جام نیویست رکی رال چی پتہ نلگی چی زماد محبوب کم غاخ ماتے خوراش دخلینا ٹولو باسنا بپخپلا پکراش عزیزانو راغلم ندے سردار کونین لیدلم ندے پنالی دو پہ مائن دے پنالی دو حضور چے وفات کے دو وصیت اوکر چے عمران زما دا وفات نرستو دا زما جو بابا پاس پغر کی یو اویسی قرنی اسیگی زما دا مرگ نرستو دا زما جو بابا غلیو سے اللہ حضور دا وفات نباد چے جو بیوہ لڑے اوڑا اویسی قرنی تے ہوئے دا خدا بندہ سامل دکڑے دے جد محمد رسول اللہ دمرا منظور نظر ہوئے ورتے ہوئے اے عمرہ واللہ کا نور پوئے دا چیلے او گڑی میں ساتھ لی دی او دی زینب عاشق ما ورغلیم نیم لی دلیم امنو خدا میں وارد چدا غاخ مبارک مات شوئے نو ما خپل ټول غاخونه وست چې زما د محبوب یو نه نو زما خلک دي ټول نه وي عاشقی دته وای عشق دی الله عشق دړم بشپا غزا بچی دین د پاره قربانال سوال نه پده رنبا شپده د واده حضرت حنزله رضی اللہ تعالی عنہ رنبا شپده کټ کې پروت ته ستا د ملک د ودونو رنبا شپه څنګه د شرمیدلی ملک اوسېدو والاو ستاسو د ملک د واده رنبا شپه څنګه الک سرا د دنیا لوندان لچران لوفران لپنگان را مرگری شی
ټوله شپه پې وي سیارونه ګوري ټوله شپه پې ډمتوب او کنجرتوب ګوري ټوله شپه پې بلو پرنټونه ګوري دې ته دا دوی پیژني دا ټول قسم په خدای چې داسې ارامتوب نه دی چې دوی یې نه پېژني اشاره کوه دوی یې بنیاد ته رسي ورېږه یو هلکه 13 ورځو کې د هندوستان ډب چې راغلی و د هغه څه نامه وه دلیپ کمار اسې وایم خفه نه شئ خفه نه شئ واده دی او د واده ړومبۍ شپه ده الله اکبر کو د کټه ودنګ ناوې رونی ورستل چرته ورته او بیبي په یو زړه کې دوه محبت نزای یا بتا سره محبت کوما او یا محمد رسول الله سرا خوب می ولید چې زما محبوب په وینو باندې رنگ د احد په میدان کې پروت ناوې ورته وایي چې حنظله ما خو په رڼا کې لیدلی یم د واده ړومبۍ شپه دې ده سمله د الله بنده په ژوند کې دا شپه ډېره د خوند او د مزې وي سمله ورته یو ناوې والله که ټینګېدی شمه اناوې ورته وایي چې ما خو په رڼا کې لیدلی یم نو که ته لاړې ولته شهید شوې نو زه به د قیامت په ورځ څنګه پیژنم چې دا زما خاوند نو حضرت حنظله لستوڼې وشلولو ویل بیبي وګوره د قیامت په ورځ د محمد رسول الله د نشان لاندې چې د چا لستوڼې شلېدلې وي دا به ستا خاوند وي او منډې لاړو جنگ شروع کړ چې جنگ شروع کړ حنظله مو لګېدو انا لله و انا الیه حضور علیہ السلام حکم وکړ چې د احد شهیدان غسل مه ورکوئ خپلو کپړو کې دفن جبریل راغی وی یا رسول الله حنظله ړومبۍ شپه د واده وه د کوره چې راتلو غسل یې نه و کړی نو ماته الله حکم کړی چې حنظله له به ملایکې غسل ورکوي اوس حدیث کې راځي د حنظله نوم چې محدثین ذکر کوي نو حنظله غسیل الملائکه اغا حنظله چې ملائکو ولا غسل ورکړو عزیزانو د عشق دا مقام دی چې په عشق قربان شي ملائک بستا غسل کولو لراځي او عاشقی لنډ غوندې تعریف دی لنډ حضرت ابو هريره عاشق په تمام روایت د حدیث کې د ابو هريره نه زیات روایت چانه ندی منقول ولی ځکه چې لیونی روټه جامې اوبه خوراک سکاک دې څه دی د خدای بنده زما خوراک تمام تن مې د رنجو پسې روړوي تمام تن میں درنجو پسی روڑوے
خو په ما د تورو سترګو یو نظر وی زما خوراک د ستورو سترګو یو نظر بس چارا ته وګوري موړم شم تندم لاړ شي لباس بستر خوراک زما دا شوق مې دا دی چې زما سینه او د محمد رسول الله حدیث په لیکل کېدل سترګو مې د چهره انور ته کتل د په خوا کې اوسېدل دا مشه عزیزانو واوره او په کلاو غوږونو واوره سنیان منیان نشتا سنی توب تاسو پیژنئ نه سنی څه پیژنئ ماما سنی تو یو کلی کې مې تقریر کولو 2 غنټې تیرې شو ما لکه سپوی شو ویل خوب راغلی که بیا دې مهرباني وکړه مادي ته وسو سنی څه نه په سنی او نه په منی بھائی نماز آمدائی کے پوچھنے ساڑھے نانے دے وقتا کوجا پڑیا گھر کوجا پڑیا ہے او مسلح بھی پڑیا ہے گھر تو او میں نہیں جاندہ ہے دیاں باریکانو کوجا نماز مسلح پڑیا ہے گھر تاسا موز تاسا پوئی گئی ہے داوی سره درته وایم چې د مونځ غرض تر اوسه مونځ ګزارو نه دی پیژندلی د اسلام غرض تر اوسه پورې مسلمانانو نه دی پیژندلی او کوم سړی چې د شي غایه او غرض نه پیژني په هغې فایده نه مرتب کېږي بل جنازې غرض څه دی هغه ورځ مې یو لوی بزرګ ته وویل ما په ایمان وی جنازې خو دې ډېرې کړي ویلاو مال دې ځای کې د نری غوندې درد پیدا شوی چې د مړي سره به بېګاله څه چل کېږي ویل نه ویلي مې دي چې خدای یې بخي مال دې ځای دې درد کړی دی که نه ویل درد خو یې نه دی کړی ما جنازه نه ده شوې ورکوي دغه امامان الله چې دې ځای دې نری غوندې درد کړی دی خدای هم بې خو نه بس غرق یې غرق دا چا چې دا جنازې مونږ کو دا لا غرق دي دا بل ورځ غیبي جنازې چې کېدي دعا وکړئ خدای یې مخې جنت ورکړي دا قسم په خدای چې ټول فراډ دوکه وه په ایمان درته یم چې زباني جمع خرج تاسو پوه قسم زه خود صفا خبر آغا جنازه لازم چې دا ځای مې ورسره نری درد چې دې ځای مې نری درد نه کړی ورځم هم نه که لاړ شم نیت یې نه تړم دې ځای دې درد نه کو دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے اسلام غرض تاسو نه پیژنئ اسلام څه ته وایي اسلام څه مانا شیعگان ځان ته مومنان وی مالکه مومن څه ته وایي مومن مانا امن دینے والا امن دینے والا مومن دی ته وایي بل امن ورکول مومن دا مانا اسلام څه مانا گردن نهادن من احکام الله تعالی و رسوله د خدای او د رسول حکم ته گردن نهاد کېدل ایمان څه ته وایي وای طالبان یې تاسو لکه ها طالبان ته طالبي وای ایمان څه ته وایي شرم پکار ایمان نه پیژني اسلام نه پیژني د بازګل کوتا کې شیطانت له خو خطه کړی ویجلیګر مولا باندې ډس کولو پراپګانډې له خو خطه کړی پتا سو بډس کیږي په ما باندې کیږي
جنازې بم کوم ټول به مردارې گئی انشاءالله العزیز. ما سکار ما د پاکستان د ټولو صدرانو پسې دعاګانې وکړې. ضیاءالله کم لاړو خدای دې وبخښي. زه د ضیاءالله لوی برخلاف په دې جماعت کې مې په دوو ټکو یې برخلاف اقتدار مې ته نه و. دا مې ورته وی چې د اسلام نوم چغې مه وه، دا چغې مه وه. بل دا چې ملا پسې دا د سود د زکات پیسې مه ګرځوه. ملیان راته خسیان کوه ما. دا دوه ټکي چې مړ شو په ایمان درته وایم چې ټوله ورځ ورپسې دړنه خفه وم. دړنه زمونږ ټول اختلافات ورسره ختم شي. الله دې ورته معافي وکړي سره د ټولو ملګرو څومره چې په دې جاز کې کړه شوي دي خدای دې ټولو بخښي. حدیث کې راځي اذکروا محاسن موتاکم، د مړو نیک خصلتونه یادوئ چې سړی مړ شي مړی پسې به بد نه وی. دا شرن ناجیز دي. زما په خبره پوهېږه؟ خبره لاړه خدای پوهېږه او کار یې پوهېږه. اوس سوال د ملک دی، سوال د ملک د بقا او د سالمیت دی. عزیزانو شیعو تم وایي، سنیانو تم ویم، نور فرقو تم ویم که پاکستان و تاو زب سره د دلایلو جنگ مکو. که پاکستان نو زمون ملک نو نه به سنی وي او نه به شیعي. زما عزیزانو دعا کوئ چې خدای دا ملک باقی پاتی. خبره د ملک د سالمیت او د بقا ده. مونږ د ملک دشمنان نه یو. علماء دیوبند اول هغه خلق دی چې پاکستان جوړ شو مولانا حسین احمد مدنی نه تپوس شو. هغه ووی چې جوړ شو نو دعا ورته وکړي چې الله سالم لري اوس او الله تر کافی مودې پورې وچلي. دا د مولانا مدنی الفاظ تاسو خیال راغی. نو عرض مې دا او عزیزانو چې سوال دلته د ملک د بقا او د سالمیت ته، سوال د چا شخص پورې نه دی. ضیاءالله کلاړو دعا وکړي چې الله یو صحیح نماینده د هغه په ځای مونږ ته را پیدا کړي چې د دې ملک قانون قرآن کړي. ما ته وګورئ تر هغې به یې پرېږدونه که فوجیان وي او که غیر فوجیان وي چې تر څو پورې د دې پاکستان قانون هم قرآن کړی. تیار یې دې ته؟ زمونږ ټوله جګړه به دې دپاره وي چې د پاکستان قانون قرآن شي. عزیزانو شهید څه ته وایي؟ دا باس با سبا 12 بجے کوارټای کې بیا جلسې. تاسو به مهرباني کوئ راځئ. به ما مرایم خوږېده خو تاسو کې څوک ولیان ناست دي نو خدای اوس به ځئ کم خوا لاس اوچت کوئ، لاس اوچت کوئ. ګوره ما ته یو منټ لاس کوز کړئ. خدای ته وګورئ چې د خپله لاسه د هغې جلوسونه کامیاب نه کوي. ای خو مونږ سره جګړه په دې ده چې زمونږ جلوس کې لشل کسې او ټول خلک تاسو رانه دغه کړه غلي وځئ او نیغ کورونو ته ځئ چې هغې مو واته کسې او ځان باندې رایخي وایي وهی ځان ځئ. خدای مو بخښي چې تاسو فکر مه کوئ. دا جماعت قاری اسلم جوړ کړی دی او د ملنګانو غوندې به لوډ سپیکر ته ناستو در په درې خاورې په سرې خیر غوښته چې تر څو پورې دی ژوندی دا جماعت د ده دی. که د علاقې خلق بې غیرت شو او په دی غیرت نه کولو نو مونږ څه بلاوالي یو. بیا په دې لار به زه تېرېدمه او د ده چغې به مې په لوډ سپیکر اورېدې چې خیر به یې غوښته دا جومات یې جوړ کړی. دا ما وران هم لیدلی و، دا ما ډیران هم لیدلی و او دا ما اوس دومره آباد هم د ده په برکت ولید. عزیزانو دې کې مدرسه به هم د ده وي، محتمم به هم دی وي.
کدا علاقې خلق د پیسو تحمل نشي کوله دارالقرا د مالګو منډۍ مدني مسجد چې یو عظیمه اداره د دین ده د هغه ځای نه به مفت استاد راځي او دلته به سبق پړاوي مفت تنخواه به قاری فیاض ورکوي او سبق به دلته پړاوي که قاری فیاضم دیوال نزان پناه کو مونږ به ولا خیر غواړو او داغه استاد تنخواه به پیدا کړ په دې خبره انتظامیه د ځان پوي کی او د ډي اس پي صاحب په نوټس کې دا خبره راغلی چې سړی پوي کا او سړی ګوره شیعه نه دي که تاسو هغې ته په غوسه شوي نه یئ ځکه چې دا ورځې داسې دي شیعه نه دي خدای مهرباني ده د پېښور شیعه او سني منځ کې تر اوسه نه تصادم شوی دی او نه به کولو ته پرېږدو اسلام د دلایلو مذهب دی زمونږ او د شیعو په یو ټکي جګړه ده او انشاءالله به په دلایلو سره حل کوو هغې وایي چې مونږ تیز عاشقان یو د امام حسین او مونږ وایو چې مونږ تیز یو هغوی وایي چې مونږ تیز یو ځان وهي مونږ وایو چې مونږ تیز یو د امام حسین او د رسول الله دشمنان وهو کنه چې څلوېښت کاله د پاکستان وشو دې غریبانو هم ځان والو نه بل له څپېړ نه ده ورکړې او مونږه د پاکستان د هر حکومت بیړه تباه کړه یو حکومت رانه په سړیتوب نه دی تللی او نه به رانه ځي ضیاءالحق صاحب وفات شو زمونږ او د هغه ټول اختلافات ختم شو دا یاد لرئ اسلام دا دی چې مړي پسې به د مړي بد نه وی ختم شو وایي جي دې نه پس پسې کېږي ملکه دې نه پس څه وشو نو مونږ به هم بیا څه کېږو څه دې وکړه هغسې بدل غلام اسحاق مال غلام احسان ضیاءالحق خو بیا هم ځوان و منډه یې والی شوه دا خو بوډا دی منډه هم نشي والی دی به د ځان تماشه کوي وی مارشالله مال نورې ما درې مارشاللاګانې تېرې شوې دیوبندیت یې ختم نه کړه که څلورمه رالم انشاءالله دیوبندیت به سینه په سینه جنگ کوي ورسره زما عزیزانو عرض داو چې دې وخت کې ملک ته د یو عظیم بحران سامنه ده اول ناول مې دا دعا ده چې یا الله زمونږ دې ملک کې خپلو کې به هر قسم جنگ کوو خو یا الله د بار افت نه په امان کې وساته ځکه چې د بار افت پې راشي ملک نه وي نو مونږ به هم نه وي که داسې نه ده ملک وي خو مونږ هم بیو جنگ به مو کو هر څه به ملک نه وي مونږ به هم نه وي نو د دې وجې نه بیروني خطراتو به په اتفاق مقابله کوو هغه که روس وي که امریکا وي او که هندوستان وي بیروني خطراتو نه د زمونږ ملک خدای ساتي او ملک دننه داسې طاقت نشته چې د دیوبندیت مقابله وکړي په آرام به تر هغې نه کینو چې تر څو پورې هم د دې ملک قانون قرآن کړی ما انګو کې شیعه او حضراتو ته ووې مال خبره واورئ کور کې خبرې کوو پر ورورولۍ جګړې نشته دا انګو ایسې ما ته وي یاره جیله ښه په آرام کښېنه زه یارېدو والا خو نه یم اگر چې تاسو مې میاشت کې درې ځله وجنئ بیا مې را ژوندی کوي کله را باندې ډزې وکوي کله را باندې څه وکوي کله را تاسو د دا وس خدای درکا دا پراپېګنډې کوئ زه که دا وایئ چې دی مړ شي نو د پاکستان
هغه خلق به خوشحال شي چې د چا ښځې بربنډې ګرځي. دا 10 ورځې مو کتې د سنیانو ښځې ټوله شپه په دې مارکو به ګرځېدي، ګوډاګي به یې تړه. دا ګوډاګی څه کوي بیختي ځه په دې څه چل دی؟ په دې سید حسن پیر کې یو ګمبد جوړ دی، په هغې کې یو زانګو ده وړه غونه. نو دا ښځې ورشي زانګو له داسې ټېله ورکي او کاڼی راولي او داسې ورلړکي. نو چې کاڼی ور وغورځېږي زانګو کې، نو نورو ښځې مبارک شه مبارک شه. ولې وی کاڼی زانګو کې پرېوته زوی به دې وي. 5 پیرانو کې کم خیال کړی ونو ته جاروګانې لړه کوي. نوې جارو یو سی هلته ونو ته یې لړه کوي، خو چې د چا جارو پاسون مبارک شه مبارک جارون خطا. یو خراب غوندې ټکی را یاد شو خو نه بیا کوم. ته په شرمونو شرمېږې. بیا زمونږ ښځو چوري منلي وي، نو ډم ځان سره کې او د چوري ټوکری په سریخي او د 5 پیرانو لذي او ډولکی مخ کې او زمونږ ښځې ورپسې وایي ما د 5 پیرانو چوري منلي. داسې ده که نه؟ نو دا خلق خو مانه تنګ دي، خو زه یې پرېږدم چېرته که زه مړ شم والله العظیم تاسو ته ستنېوالو دپاره به بل بجلیګر ملا پیدا شي. که زه مړ شمه په خدای قسم ستاسو رازونو فاش کولو دپاره به بل ملا پیدا شي. که دا دین په جناب محمد رسول الله پورې موقوف نو، چا وفات شو هغه کار الله د ابوبکر صدیق ناغستو، چې هغه وفات شو هغه کار الله د عمر ناغستو، چې هغه وفات شو هغه کار الله د عثمان ناغستو، چې هغه وفات شو هغه کار الله د حضرت علی ناغستو. زمر شم ما نرستو ببل لکھا کروڑها علماء لوی لوی خلق موجود دی. قادیانان خوشحالیده چې عطا الله شاه بخاری وفات شو مونږ ته اخلاص شو، چا وفات شو الله غلام غوث هزاروی ورته پیدا. غلام غوث هزاروی چې بوډا شو الله ورته مفتی محمود را پیدا. مفتی محمود چې کمزور شو مولانا یوسف بنوری ورته را پیدا شو. نو زنګل د زمرونه خالی نه وي. اور زمانہ کې با الله سړی پیدا کوي او تاسو ته به د کونینو ځکه چې بني آدم وي نو ډاکټر به وي، چې ډاکټر وي د طب علاج به وي. تاسو د بېدینۍ طبي نیولي او د کونینو ستنې به په کوناټي کې درته وهي هر ټایم چې خلاصېږئ به نه. عزیزانو عرض مې داو چې شهید څه ته وایي؟ شهید د فعیل وزن دی. فعیل وزن په عربي کې کله په معنا د اسم فاعل راځي او کله په معنا د اسم مفعول راځي. دلته شهید په معنا د مشهود دی. شهید ته شهید ولی وایي؟ ځکه مشهود له بالجنه ام مشهود له بالملائکه. شهید ته یا خو شهید ځکه وایي چې د ساکم ټیم کې اوزي نو دغه وخت کې ملائکې ورته ولاړي او په جنت کې خپل مقام ورته ښیي چې دا ستا ځای دی، سترګې دې پټېدل او دې مقام ته به لاړ شي. نو شهید دا معنا. اوس شهید د مرګ نه رستو حکم دا دی چې جامې به ترې نه وباسي، لیکن ویزاد وینقص. که جامې زیاتې وې ته کمې به کې، که کمې وې پوره به کې 3 کپړې او سره د وینو به دفن کې.
دی کې څه راز دی؟ جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دی کې راز دا دی چې شهید چې د قیامت په ورځ را پاسي نو د دا وینه او د زخمونه به د مشک او د عنبرو په شان خوشبوئی کوي. ایس مړی به دا تقاضا نه کوي چې خدای ما بیا دنیا ته واست. واحد مړی به شهیدی چې یا الله کاش چې په دنیا کې ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، خدای زه مړ کېدی او بیا ژوندی کېدی، مړ کېدی او بیا ژوندی کېدی، قتل کېدی او بیا ژوندی کېدی. حدیث کې راځي سردار کونین نه تپوس وشو چې د شهادت په ګولۍ او د شهادت په تور او په غشي چې څوک ولګي د درد محسوس کوي. سردار کونین فرمایل چې د شهید درد د تور او د غشي دومره لکه د سړي خپه کې چې ازغی لاړ. اوس بل ان الله حرم على الارض اجساد الانبیاء والشهداء، الله حرام کړی دي په ځمکه باندې بدنونه د انبیاء بدن چې د هغه ځمکه نه خوري تر قیامته پورې به سالم پراته وي، او د شهیدانو بدن چې دی هغه هم ځمکه نه خوري تر قیامته پورې به په خپلو وینو کې سالم پري. عزیزانو یو بله د کار ټکی درته وکړه، خدای م پوه که پې نو خبره پوه شئ. دا یو مسله ده چې روح عرض دی او که روح جوهر دی. عرض اهل مناطقه قائم بالغیر ته وایي او جوهر قائم بالذات ته وایي. نو روح عرض دی او که جوهر دی؟ آیا دی قائم بالذات دی او که قائم بالغیر دی؟ د جمهور علماء مذهب دا دی چې روح چې دی دا جوهر دی، دا عرض نه دی. دا جوهر دی او عرض نه دی. عزیزانو روح یو سوال ما باندې یو سړی وکړو، لږ ښه ګورئ ما ته چې تاسو وایئ چې په قیامت کې به سړی په دوزخ کې واچولی شي او په اور کې به سوځي او مارانو په خوله کې به په جرندو کې دل کیږي او دا چل به کیږي او دا چل به کیږي او دا چل. نو بنی آدمو خو ګناه کړې ده که په قیامت کې په اور سوځي او په جرندو دل کیږي. د غویانو میخو ګډورو چیلو دوی څه ګناه کړې ده چې هره ورځ په لکونو کروڑونو حلالیږي او په کوړو کې مکیږي، کبابونه تې پخیږي، خلک یې خوري، په اور باندې ورتیږي. دوی څه ګناه کړې ده؟ په دې سوال پوه شوئ؟ د دې څه جواب دی؟ طالب ها څه کتابونه ها حفظ کې حفظونه ډېر کوئ، ورسره کتابونه هم وایي. د حافظان داسې مولا چرګک ټوپۍ په سر یې غوړ غوړ ګرځي، نور په څه پوهېږي نه. کتابونه وایي. په دې خبره پوه شو چې دوی څه ګناه کړې ده چې دوی له دومره سزا ملاوي؟ بني آدمو خو ګناه کړې. علما لیکي چې تکلیف د عذاب روح توی بدن ته نه. دی خو وګورئ زما د بدن نه چې دا لاس غوس کې دې ځای نه پرېږدي، د دې لاس بدن سره تعلق ختم شي او دا لاس یو سه او ته په کوړی کې دی او کیمای کې زما بدن لپاره درد رسی. ها جی تا نزی او تیکا پرې کوم او هغه تیکا کې سیخ ور
اج سیخ کې اچوم او په اور نیسم ستا بدن له په تکلیف رسی نه رسی تکلیف تعلق لري د روح سره روح چې د بدن نه کټ شي دغه بدن که بیا په اور کې واچي او که کیمکې او که ټوکړې کې او که وریته روح ته په تکلیف نه رسی ساروی چې حلال کې روح ته کټ شي چې روح ته کټ شي ساروی ته اړو تکلیف وي نه ما په دې خبره پوه شوې بل یو سوال وو یو هندو دی زمونږ یو بزرگ باندې سوال وکړو چې تاسو مسلمانان څه ظلم کوي مړی راوالی او خخې کوي لاندې په ځمکه کې څښا شي چینجي پکې وشي مردار شي بویونه وکړي دا ستاسو سړیتوب دی پکار دا دی څنګه چې مونږ کوو لاندې لرګي او باندې لرګي کېدو مړی په منځ کې تیل پې واچو تیله ورته کو اذا وجد فتلاشا رشی نیست و نابود شي بس ختم شي نه ګنتی جوړیږي نه مرداری تی جوړیږي نه تی بوی جوړیږي فقیه وای د هندوانو ملا ته چې خبره دې ټیک کړې پکار دا دی چې مړی سوځي او مونږ غلطي کوو چې خخو خو یو خبره زمونږ دا روح دا د عالم ارواح نه راغلی عالم ارواح نه چې راغی هغه د ځمکې نه واده وکړو دا بدن د ځمکې نه جوړ دی منها خلقناکم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى روح د اسمان نراغه او د ځمکې نه واده چې واده وکړو پاللې کېدو د دې واده د حفاظت د پاره الله پاک اوب پیدا کړ د دې د خدمت د پاره الله اور پیدا کو چې دې واده د پاره به روټای پخې کټوای پخې په دې اور به پخې کټونه جوړ ک کرسای میزونه وغیرہ روح پس جواب راغی د عالم اروانا چې واپس راځه روح روان دی واپس بدن پریږدي اور د بدن د پاره نوکر دی ځمکه د بدن د پاره مور ده اوس روح به دا بدن مور ته سپاري که نوکر ته به سپاري حق د چا دی هندو هریان وستا خبره ټیک ده مونږ به هم سوځولی وی خو چې روح پاس روان شو نو د انصاف تقاضا دا ده چې دا بدن د چا نه اغستی دی هغه ته یې حواله که نوکر ته یې ما حواله که ما په دې خبره پوهېږي عزیزانو بله خبره ستا ملک د هرې فتنې مرکز دی د هرې فتنې یو شیعه دی زما اشنا دی ما ته وی چې تاسو په امام حسین پسې اډو جاړئ نه مال زه ویلی مال چې زما زوی دوبۍ ته تلی او په دوبۍ کې ډېرې پیسې وګټي او راشي ښه کرکولي په سري په جامې اغوستي ټاټ پاټ کې د جاز نه راکوش چې زه ورته داسې وګورم نو هلته په مزدورۍ خو یې خفه ومه لیکن چې اوس ورته وګورم جاړم به که خوشحالېږم نه سم ووایئ ولې دا دوبۍ موبۍ نه چې راشي که خیال کړی که نه دی کرکل مرکل په سري او تازه کراچۍ کې حجامت مجامت کړي که نه داسې ډېر غوړ زیړ راکوشي داسې نو زه به خاندم خوشحالېږم به ورغاړې بوځم سب به کم
چې ماشاءالله زما زوی خدای کامیاب راوست. حاجی نو مال ته په ایمان وای چې امام حسین په جنت کې دی که په دوزخ ټول وای نو په جنت کې مزه کې یو زه دلته ځان مې په والو مړ کو د دې معنا دا ده چې زه په خپه یم چې په جنت کې ولې پیغمبر ویلی دی سیدہ شباب اہل الجنہ سیدہ شباب اہل الجنہ اے مسلمان قوم امام حسن و حسین با پا جنت کی د جنت د نوجوانانو سرداران وی بیات سوئی ان فی الجنت نهرا من لبن ان فی الجنت نهرا من لبن لعلی وحسین وحسن په جنت کې د پایو یو ډیر عظیم نهر دی خدری کسانو د پاره بیوی چالا لعلی وحسین وحسن نو د حسین خدا مقام د بی بی فاطمه مقام با په جنت کې د ټولو بی بیانو سردار وی د بی بی عائشه مقام فضل العائشة على النساء كفضل السريد على سائر الطعام اے صحابو د بی بی عائشہ فضیلت پټولو خزو دومره اوچت تے لکه د ماتی کڑے روٹے فضیلت پټولو روٹو اوچت آئی پا جنت کی دی نزو جارم والی دے خدا مانا چی دے باندی میں دا رتبہ پیرزونش تاسو خو خوشحال شئی بلکہ کلک در ترشتیا ہوئے ما ورتوائی چی ہاں اس گورا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے او سڑے راگے چی جی لور و دوما یو 100 روپے میں پکار آگے ورشہ حضرت عثمان تو آیا چی 100 روپے راگے ورغه رسول الله را لګلې ما 100 روپے پکار هغه 100 روپے ورکې چراغه په 100 کارو نشو بیا راغه صاحب یو 100 نور پکار وی ورشه عثمان ته وایا چې 100 خود د خدای په نامه را کړی وي او 100 د رسول الله په خاطر راک چې د رسول الله خاطر ورته وي هغه د ټولو خزانو کنجیانه ورته په جولای کې واچ وی دا رسول اللہ پا خاطر ٹول خزانے استاش آراغ جناب محمد رسول اللہ تھا وی دا خدا پا نامہ خوی سل راکڑے استا پا نامہ راتا ٹول خزانے اوالک راوی غفتو اے عثمالا زما پا نامہ دی سل ورکڑے ٹول خزانے اوالکڑے دا خدا پا نامہ دی سل ورکڑے و یا رسول اللہ بی ابی انت و امی زما مور و پلار دلتا قربان شی ستا پنامہ میں ٹول خزانے زکا وروالا کڑے چکتن ویداد سیخ خدای بماتا چا خود لے زخواغ عثمان و ماں چپ خپل دولت باندې بمی بوتان واغستا غیتا بمی خدای وی کور میں د بوتانو ڈکو دولت میں ټول پا بوتانو باندې باج کڑے ہو بود بمی واغستو آغتا بمی خدای وی نو کتن وی داد سیخ خدای با ما تا چا خود لے وی نو زویمہ چی یزید سرم جوڑاو کئی کہ یزید نوے دا دمرا مقام با امام حسین لچرت مندلے ہم خوار نکا قلو کئی اگر ورز میں ورطوے مان رازی دا دا شیعو مولیان همون پا یو کوٹا کی گیر کئی
जंजाल टोल मुलियानो जोड़ करे सारा गन आयो बिजलो के हो वेयरमैन हो सार वर्ते एसडीओ माखाम वर्ते एसडीओ वेले छे ओ माल रोड ते फॉल्ट बिजली ते जाके ढूंढो ओ लिंक नहीं ठहर दे आई चितली गर्जी शपे पे यौ बजा द लाल कोरताय पे जुमात के दो तारुने यौजे शीनी ठीक का सार ते एसडीओ तपोस कई छे आगा जी और राती के होया फॉल्ट दा आगा वर्त वही छे ओहो एसडीओ से सारी रात फिर के साडा बेड़ा तबाह जो लाल कुर्ती दे मसीद गया सारा गन मसीद ही जाए सारा गन मसीद ही जाए टोल लेबर ले खोंदवर को बिजली घर के अलता वेचे फिर क्या है वेचे सारा गन मसीद ही जाए सारा गन साढ़े चे और ने चाहता पोसुके दा प्लाने बुजुर्ग दे दो तबलीगियानों पर खिलाफ तबलीग वाला मैं खबर अखलास अदा दजम के पसर द तबलीग वाला न खडाला जमादी द खुदा पजात कसमी कबल चरता दजम के पसर माप दिली के द तबलीग द डले तमाशा ओकड़ा माँ पुरुष के द तबलीग द डले तमाशा ओकड़ा माँ चीन के द तबलीग द डले तमाशा ओकड़ा माँ अमरीका के द तबलीग द डले तमाशा ओका माँ लंदन के द तबलीग द डले तमाशा ओकड़ा माँ पाकिस्तान के द तबलीग द डले तमाशा ओका और माँ पाकिस्तान के द रोटी खिलाफ तमाशा तबलीग फर्क सदे क मुलाए बर खिलाफी मुला ये फिर बर खिलाफी फिर जी तेरे सिर ते सबजलीर जी और तेरी शिकल फिर पौड़ी के ची चुगावा ची पैमाने में हम चरता द सड़ी सुई मंग पयाव कमीज के नहीं शूटिंग दे हमड़ की द गरमाइन फिर खो मौलाना अशरफ अली थानवी पीर खो मौलाना हुसैन अहमद मदनी पीर खो मौलाना रशीद अहमद गंगुई पीर खो मौलाना कासिम नानूतवी पीर खो शेखुल हिंदो चिद अंग्रेज खिलाफ द देवबंद बुनियादी खैर देवबंद कला जोड़ा करे वा द अंग्रेज द विश्तो द पारा ब्या द अंग्रेज एजेंटी पे हिंदुस्तान के चा कवला दगा पीरानो दे अलवा करो कवल चा कवला फिलहाल तासोकत पलस काल द जिया हुकूमत के प सेनेटर है और प मेंबर है सो खर्च शो द जिया पगे की के नस्त शरीयत बिल चशेव सोचा समझ स्कीमो दागद हुकूमत द दवाम और द बका द पाक शरीयत बिल शरीयत त पास्कोले से अमरीके दर त नहीं वेली ए सरुनम द चरगानो चटुशा कौम वले दो का कवई जालिमानो दा कौम बाल दे मुंगे बालरान यू चिपार तरफ याड़ो दे मल्की च अमरीके नहीं वेले ते इस्लामी निजाम रावस्ते अकलु कई लगे सोचो कई लगे सोचा समझे स्कीमो 50-50 लाख रुपए
द कौमी और सूबाई असम्बली मेंबरानो वालिदी दा कौम बा वक्त रातलो सरा ददी मेंबरानो खपो की पुड़िया चोमो पसरा को बेरा का 50 लाख रुपए दे सकड़े दलते यो मेंबर दे माते वे चे एक दो आदमी नहीं है कितने गरीब चे कि एक दो सैकड़ा पेज दे वहीं ते देवे मालैन ना आदवा सड़ी में पता मकड़ो माल का सैकल राजी वही वाले खुदा खुद दिन दुनिया खका दादवा कालो शू अल्लाह के रोले गली खुदा दे कुरान का माले बेड़ा दे तबाशा मैं जे दो ककड़ा गरीबान बहुत सपोरे हुई जी जोड़ा सैकल दो वाले माल का जो सैकल स्वरेगा ममना दागत यो मेंबर 50-50 लाख रुपए वाली दी प्रेदम आमना चिके मकड़ी में नहीं उस दा कौम गोरई का इलेक्शन सभा के दगा जाड़म मंदानवान बम्बिया निवली और इम्बवई में चिद शुमले डेरे खोगी दी दगा मंदानू बबिया दे खार की नाजीजान खबर और इस्लाम इस्लाम निश्ता न मुंग केश्ता न दुई केश्ता जमुंगा द खार दा अकीदा दा चे दोजख मोजख नहीं है इंजे दबका शबके मलवाने नहीं लेके केसी के बड़ा छोड़ा ते जन्नत मन्नत भी नहीं है इंजे बाग बड़ी चेन इन्होंने के बागा भी बड़ा छोड़े ते नहरान ते दरिया आवन ते फलाने ते कुछ भी नहीं नुश्तई सम न मामा वारा कम कौम चिप दुनिया के खपले फैसले प कुरान की कम कौम चिप दुनिया के खपले फैसले प कुरान की द आगा कौम शपारस बद मर्ग नरस्तु कुरान कवी राशे पदी पे खबर के लोय लोय उलमा दी लोय लोय खलक दे सुख सपेड़म नहीं कड़ी ताने तमंडक है मिर्जा वर्षे लिख ले मेरी रिपोर्ट इदी इंज करा मेरे ते बंदूक कटिस ते मनु थप्पड़ मारस पुलिस मंडी की आमरौनी पताना के दे पेरंगी कानून दे पकचरों के द अंग्रेज कानून दे पादालतुनों के द अंग्रेज कानून दे जुमातुनों के द कुरान और द हदीस और द खुदा और द मोहम्मद रसूलुल्लाह कानून स्ताच पदे सरक चासर लांजा पे खशी और ताने लद पेरंगी कानून ला मंडके और जुमात लद खुदा कानून लरा मंडन के द मरंगा रुस्तो ओ मुल्ला एक 4 मलवाने 4.5 आओ ना मेरा पियो मोयब दे पीछे खत्म करना ने असी तेरे कार आके 2-2 सिपारे पड़िए फिर 2-2 रुपए पकड़ा के तो कोई जोशे हुए चोल खुआ दे बख्शो मेरे पियो पीछे 2 सिपारे ए मुल्ला इतने कम अक्ल निंगे कारी असलम इतना कम अक्ल निंगा कि 2 रुपए तो 2 सिपारे तेरे पियो पीछे बख्श दे इधर अपने पियो नु क्यों है ए मुल्ला इतने कम कारी फयाज जड़े निमक मंडी बड़े तालिबान उस देखो उन्हें भी मनु किया कि मैंने तालिबान समझाया कि तिपारे खपल मड़ी पसे बखई और ओटा ददी खड़ूस न हो तासु पॉइंट शोई हाँ पर 2 रुपए बिया पर 2 रुपए खो काउंसलर ताड़े तनशे बोतले काउंसलर बोतले शे दादा गोलो जमादारान दा काउंसलरान द चुआड़ियानो जमादारान पर 2 रुपए दे ताड़े तनशे बोतले ता पर 2 रुपए कुरान रवान को और द खुदा पे मख के बप्लार पे खलासे ए खर बचिया दास्ता अकल दे सरदर पूरी निश्ता द खर सरदर पूरी तड़ले पर 2 रुपए दे
رشکا نوری 2 قدمه تا پا 2 روپای پلار پا شاکه قرآن تاو جنت تای پی بوزی خدایم خوار کد سا بلا در باندی شوید تاسو خیال راگی پا 2 روپای نو دے وجنا سوچو که نن پا پاکستان کے دا قرآن عمر بیزت کتاب بل نشتا نن پا پاکستان کے دا حدیث عمر بیزت کتاب بل نشتا سمر سپک او بیزتا چی قرآن او حدیث تا قتلے کی گی دمر سپک دا یو ڈم ناول تا نکتلے کی او گورے کم نمائش چی دا انڈیا ڈم راغلے ہو او د پیښور خلکو کم عزت ورکړی او وای په ایمان دومره عزت هم قرآن له چرته ورکړی قرآن باندې فیصلې شروع کوي کینی تباه کیږي نن اخبار کې دي چې 3 ورځو کې په ټوله دنیا کې یو عظیمه زلزله راتلونکې ده که په هندوستان کې 1500 کسان او 5000 کورونه زلزلہ تباہ کولے شی نو 5 کروڑم پا پاکستان کے زلزلہ تباہ کولے آسمانی آفت بدر باندے راشی تباہ بشئی غرق بشئی دا تخت لار بم بیانی چی خدا کم طرف تاو تختو دا دے وجنا شیعہ حضرات سو چکے امام جعفر صادق د امام ابو حنیفہ استازو سو فقہ جعفریہ ٹکے تاسو آورائی کن فقہ جعفریہ امام جعفر صادق د امام ابو حنیفہ استازو امام ابو حنیفہ شاگردو رضی شیعہ حضراتو او سنیانو چی یو شو او پا دے ملک دا استاز او دا شاگرد دا فقہ قانون راول راشی کنا کہ ایمان در کی چی لا سرور کو یو بلہ چی پارام بنکینو چی دا امام جعفر او دا امام ابو حنیفہ دا فقہ قانون پا پاکستان کے نافذ دا ملیان نپریدی ماوے تبلیغ والا دین بے پیسے خیہ کنا روٹا اخپل خوری جامع اخپل وینزی چے اخپلیس او مونگا او دا بزرگان دین پا پیسو خائیو نو مونگا او تبلیغ والاو کے دا فرق دے اگی بے پیسے خائی مونگا پا پیسو خائیو نو وائی پا ایمان چے خدسوک دی نو اللہ دی توفیق در کی دینا خڑل بلا نشت دینا خڑل چینی او ملار آگلیو ماتوی یو کتاب علماء مشکات شرع بازار تاربی ویلا فضحب معیا الى السوق انا اشتر المرقات شرع مشکات مرقات شرع علماء ما ورتل ما تفعلوا به وانا ادرس المشکات فی الپیکنگ مشکات درس پڑھاوم پا پیکنگ کے اذا فرغت من الدرس انا اشغل فی التبلیغ چه درس نوزگار شم بیا پا تبلیغ کی مشغول شم 10 زره چینیان می ویل مسلمانان کړي 10 زره مونږ دلته 10 کروڑه ټول کافر کړه مسلمان کړه میاوم نه ده خودی ہے کافر کو لګیای نو الله دی توفیق راکړي عزیزانو ستاسو د اخلاص برکتو چې دا یو سو ماته ګوډي خبرې مې درته وکړي